سلامونه احترامات هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو تېره ورځ یو ورور کمنټ کړی و، د ویلې چې ما نه دلته په پاریس کې چا زر یورو اخیستي و تر څو د کورنۍ د راوستو دپاره په ایران کې د فرانسې په سفارت کې وخت واخلي. نو زه ډېر زیات خفه شوم، ځکه دا ډېر زیات غټ ظلم دی، زیاتی دی چې صرف یو رندیو دپاره تاسو یعنې داسې خلک شته چې هغه د خلکو نه زر یورو اخلي صرف او دې دپاره چې د فرانسې په سفارت په ایران کې دوی د کورنۍ راوستو دپاره وخت واخلي. ځکه غوښتل مې چې یو وړه ویډیو دلته جوړه کړم. دا ډېر زیات غټ ظلم دی. زر یورو ډېرې زیاتې روپۍ دي تر څو صرف یو رندیو واخلي. ملګرو نن سبا د فرانسې په سفارت په ایران کې او په پاکستان کې رش به انتهایی زیات کم دی. ډېر په اسانۍ سره دوی اوس رندیوګانې ورکوي، وخت ورکوي. نو هغه ملګري چې دوی په دغه کوشش کې د خپلو کورنۍ دپاره دوی وخت واخلي، نو دوی هیچ چاته هم زر یورو یا پیسې نه ورکوي تر څو صرف وخت ورته واخلي. زما دغه ټول ته دا مشوره ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل سوسیال ته ورشئ او سوسیال نه د دغه په اړه کومک واخلئ تر څو تاسو سوسیال تاسو ته وخت واخلي په سفارت کې. که چیرې تاسو یې نشئ کولی په هغه حالت کې، اوس بعضې ډېر ملګري داسې دي چې هغه سوسیال نه لري. دلته بیا ډېر داسې ادارات شته، داسې د سوسیالانو دفاتر شته په ټوله فرانسه کې، نه په تنها په پاریس کې، په ټوله فرانسه کې چې هغه دې دپاره ناست دي چې هغه په ویډیا توګه د دغسې خلکو سره کومک وکړي، وخت ورته واخلي او دغه دوسیه ورته مخکې ووسي. نو ډېر زیات داسې ادارات شته، تاسو د هغو نه هم کومک اخیستی شئ. دا دویم اپشن. دې نه علاوه دریم اپشن دا دی چې تاسو خپله کولی شئ، انټرنیټ ته تاسو لاړ شئ، تاسو خپله مثال په توګه تاسو فیصله وکړه چې تاسو د فرانسې په سفارت په تهران کې تاسو رندي واخلئ. نو تاسو د ګوګل نه طریق نه کولی شئ چې د فرانسې په سفارت په تهران کې تاسو رندي واخلئ. که چېرې تاسو غواړئ په پاکستان کې واخلئ، نو بیا د فرانسې سفارت اسلام آباد تاسو انتخاب کړئ او د هغې طریق نه تاسو په ګوګل کې رندي واخلئ. دې نه علاوه بل اپشن دا دی که چیرې ستاسو داسې ملګري چې هغو په دغه نږدې وخت کې خپله کورنۍ راوستلي یا د هغوی دوسیه تاسو نه مخکې تللي روانه وي، تاسو د هغو نه کومک اخیستلی شئ تر څو هغوی څنګه وخت اخیستی و، څنګه یې خپله دوسیه مخکې وړې وه، تاسو د هغو نه کومک اخیستلی شئ. بل دا ده چې زه مطمئن یم دلته زموږ او ستاسو خواوشا ډېر داسې افغانان دي، ملګري دي چې دوی خپل فامیلونه راوستلي دي، دوی وختونه اخیستي سفارتونو کې، دوی خپله دوسیه جوړه کړې ده او په کامیابۍ توګه سره دوی خپل اولادونه راوستلي، یعنی خپل اولادونه یې راوستلي د دغې تجربې نه دوی تیر شوي دي. تاسو د دغو خلکو نه کومک اخیستلی شئ. نو تاسو ته هیڅ ضرورت نه دی چې تاسو دې دپاره وکیل ونیسئ. اوس زه ډېر داسې ملګري پیژنم، زه خبر شوم چې دوی حتی دې دپاره وکیل نیسي. وکیل ترې زر، 1.5 زر، 2 زره ایرو اخلي تر څو دوی دپاره دغه دوسیه مخکې وسي. دغه دوسیه دومره غټه پروسه نه ده، ډېر اسانه کار دی. هر کله چې تاسو اسناد برابر کړه، تاسو سفارت کې وخت اخلئ، بیا تاسو کورنۍ ځي په سفارت کې انټرویو ورکوي، هغې نه بعد بیا سفارت تاسو چې کوم ایمیل ورکړی په هغه ایمیل تاسو ته جواب درکوي چې تاسو فیصله راغلې ده. تاسو ورځئ، بیا ویزا اخلئ او نور خپل کورنۍ ته ټیکټ کوئ او هغوی دلته راځي. نو دا دومره غټه پروسه نه ده، دومره سخته نه ده. تاسو یې دغه کم اپشنونه چې ما یاد کړه، تاسو هر اپشن چې دغه کې تاسو ته اسانه تاسو د هغې نه په استفادې تاسو د خپل کورنۍ د راوستو چې کوم پروسیجر دی هغه تاسو شروع کولی شئ. هیچ چاته تاسو زر، 1600، 1.5 زر، 2 زره داسې یورو ته پیسې تاسې مه ورکوئ، ځکه دا ډېر زیاتې روپۍ دي، ډېر زیات ظلم دی په دغه عمره پیسو اخیستو. نو دې دپاره ما غوښتل چې دغه یو وړه ویډیو جوړه کړم او تاسو سره یې شریکه کړم. حتما به تاسو خواوشا داسې ملګري لرئ، خپل خپلوان به لرئ، ستاسو دوستان به داسې ملګري یا خپلوان لري چې هغوی په دغه وختونو کې خپلې کورنۍ راوستلي دي. بل ښه خبره دا ده چې نن سبا په دغه سفارتونو کې په ایران او په پاکستان کې د فرانسې په سفارت کې رشونه کم شوي دي. اکثره ملګرو خپله کورنۍ راوستلې. نن سبا ډېر په اسانۍ دوی وختونه ورکوي. پخوا رش ډېر زیات و، نو دې دپاره به رندي واخیستل، به وخت نیوه، 1 میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې بعد دا به وخت ورکوه. هلته کرونا راغله، کرونا د وجې بیا خلکو کرونا د وجې دغه ډېرې زیاتې دوسیې جمع شوې او هغه یودم په سفارتونو فشار راغی. خلک ډېر زیات و چې غوښتنه وکړي دې دپاره او سفارت هغه خپل تقسیم اوقات چې کوم و هغه څومره چې دا وروسته کېدو، نو هغومره هغه وخت زیات اخیستو، لرې کېدو. ولې نن سبا رش کم شوی دی، اکثره ملګرو کورنۍ راوستلې. نن سبا ډېر په اسانۍ دوی تاسو ته وخت درکوي.
ویډیو همدومره وه. که ملګری که پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم په مخه.